السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محصلینو، الله مو راوله. څنګه یاست؟ صحتونه مو ښه دي؟ په خیر یاست؟ جوړ و روغ یاست؟ الله عز وجل دې وکړي چې تر دا مهاله پورې خوښ او خوشحاله به یاست. خپل درسونه به تعقیبوئ او په هر درس کې چې که چیرې تاسو څه مشکل ولرئ، امید لرم چې هغه به تاسې پوښتنه کوئ تر څو زه په نوي درس کې هغه به ستاسې پوښتنې ته ځواب ووایم. که څه هم اوس درسونه چې نو کې ډېر مشتاسې وایو په دې اساس چې اسانه سوي دي، اکثره ډېر پیچلي موضوعات چې دي یا په پای کې د چپټر یا په شروع کې، نو اوس موږ تاسې د عضوي ګروپونو په لړ کې یا د وظیفوي ګروپونو په لړ کې عضوي تیزابونه موږ تاسې وایو. د عضوي تیزابونو مېښودنه مو په تېر درس کې وویله، دغسې د عضوي تیزابو په اړه باندې مو عمومي معلومات وویله چې عضوي تیزاب څه ډول پېژندلی سو. اوس به موږ تاسې د عضوي تیزابونو ځینې بېلګې یعنې ځینې مشهور عضوي تیزابونه به ووایو او همدارنګه د عضوي تیزابونو مالګې چې ځان ته یو سلسله ده استرونه، دا سلسله به د نن ورځې موږ تاسې درس دی چې استرونه وپېژنو، د استرونو ټول کیمیاوي خواص او فزیکي خواص وپېژنو او که چیرې وخت وي انشاءالله العزیز لیپیډونه یا شحم به هم سره تشریح کړو د خیره سره. نو راځم د خیره درس سره شروع کومه. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسې د عضوي تیزابو له جملې څخه لومړني ساده تیزاب فارمیک اسید ویلي وه او په دې اړه مو دا خبره هم کړې وه چې فارمیک اسید چې دی د میږي تیزاب ورته ویل کېږي. هغه په دې خاطر چې دوی د میږیانو د وچ تقدیر څخه د لومړي ځل لپاره لاسته راوړل سوي دي. د فارمیک اسید فورمول دی HCOOH او یا تشریحي بڼه دا ده، تشریحي بڼه دا شکل دی. صحیح سو. تقریبا که چیرې د یو پاک نوم یا سیستماتیک نوم ته یې راسو و دې ته میتانویک اسید وایو، یعنې په دې خو نو اوس موږ تاسې پوهېږو ځکه چې نومېښودنه مو ویلې ده. تقریبا دغه ځینې حشرات چې لکه غالبوسه، دا ستور میږیان، سره میږیان، حتی لړم، د دا ځینې حشراتو دغه چې دی زهر چې دی دا ډېر غلیظ فارمیک اسید لري او دغه فارمیک اسید چې کله د انسان وجود ته دوی دغه کې پیچکاري کوي، چون چې دا تیزاب چې پر شحمو باندې اغیزه لري، نو ځکه زموږ د وجود دغه د یا پر پروټینونو باندې اغیزه لري، زموږ د وجود د پوستکي په کومه برخه کې چې دا وجود ولري هلته پروټینونه تخریبوي او تخریب په صورت کې موږ تاسې د درد احساس کوو. صحیح ده. دغسې پسې د فارمیک اسید جوړښت کې موږ تاسې وینو چې یو د هایدروکسیل ګروپ شته او یو هم د الدیهاید یا د کاربونیل ګروپ شته. صحیح ده. دغو دوه ګروپونو څخه جوړ شوی دی. د فارمیک اسید فزیکي خواص. فارمیک اسید یو بېرنګه او تخریش کوونکې توند بوی لرونکې مایع ده چې د ویلې کېدو ټکی یې تقریبا 18.40 او د جوش ټکی یې 0.50 دی. همداسې دا فارمیک اسید چې دی که چیرې د انسان په پوستکي باندې ولویږي نو هغه ځای سوځي او تڼاکې جوړوي، یعنې سوز چې مطلب دا دی چې سوخت کوي. صحیح ده. همداسې دغه فارمیک اسید قطبي مالیکول درلودونکی دی او د مالیکولو ترمنځ یې هایدروجني اړیکه وجود لري، نو ځکه په اوبو کې چې شته منحل دي. راځم د فارمیک اسید ځینې کیمیاوي خواص ته. که چیرې موږ تاسې فارمیک اسید راواخلو، د تودو مس اکساید څخه یې تېر کړو یا پر تودو مسو د مسو اکساید چې ګرم سوی وي فارمیک اسید ورسره یو ځای کړو، نو دلته داسې تعامل سرته رسېږي چې مس خالص کېږي. هایدروجن د دغه اکسیجن سره او دا هایدروجن هم د دغه اکسیجن سره یو ځای کېږي، یو مالیکول به جوړ. دلته په خپله CO2 پاتې دی، دا یې کاربن ډای اکساید او مس به ورڅخه لاسته راسي. په دغه تعامل کې تاسو ګورئ دلته دا یو ریاکشن دی، یو عکس العمل دی د چا د فارمیک اسید چې د مسو د اکساید څخه مس خالص کولی شي.
یعنی د مسو د اکساید سره داسې یو تعامل سرته رسولی شي. دغسې که چیرې موږ فارمیک اسید راواخلو د فارمیک اسید ته اوبه جذبوونکې ماده ور واچوو لکه سلفوریک اسید، نو د دې څخه یو مالیکول اوبه وځي. یو مالیکول اوبه چې ورڅخه ووته یې فرض کړه دغه OH یو ځای سو د دې H سره، نو اوبه به جوړي. هلته خپله کاربن مونو اکساید چې یو زهري ګاز دی دا موږ تاسې ته لاسته راغلی. همداسې که چیرې اوس موږ تاسې بیا راولاړ شو چې دغه وکړو د فارمیک اسید سره یو القلي یو ځای کړو، صحیح ده، مثلا سوډیم هایدروکساید، نو په دې کې د فارمیک اسید فعالیت په دې کې دی چې هایدروجن یې د دغه القلي د پلیس سره عوض کېږي. او یا که چیرې د مالګې سره یو ځای کړو، مثلا سوډیم بایکاربونیټ، بیا هم هایدروجن د مالګې د پلیس سره چش کېږي یو ځای کېږي. په دواړه صورت کې د هایدروجن پر ځای باندې سوډیم راځي. نو دلته HCOO چې ولیکو HCOO د H پر ځای به Na راځي. دلته همداسې سوډیم فارمیټ یا سوډیم میتانوید، صحیح ده، دا یو عضوي مالګه لاسته راغله. او دلته هایدروکسیل پاتې دی، هغه به د H سره یو ځای شي، اوبه به جوړېږي. دلته بیا CO3 پاتې، یو هایدروجن به داسې یو هایدروجن به داسې دی، دوه د یو اکسیجن سره به یو ځای شي، اوبه به جوړې کړي. هلته به خپله CO2 پاتې کاربن ډای اکساید ورڅخه آزاد شي. دا یې دریم تعامل شو. موږ کولی شو چې که چیرې موږ تاسې د فارمیک اسید ته تودوخه ورکړو په یو لوښي کې، نو د دې څخه د هایدروجن او کاربن ډای اکساید ګازونه لاسته راوړی شو چې دغه تعامل ته موږ حرارتي تجزیه وایو. تاسې ورته ګورئ، دواړه هایدروجن چې د تودوخې په واسطه اړیکه د COO د ګروپ څخه جلا کېږي او په خپل منځ کې اړیکه بسته کوي، هایدروجن ازادېږي. کله چې هایدروجن دوه اتوم آزاد شو، هلته په خپله CO2 یا کاربن ډای اکساید پاتې دی، هغه هم ورسره ازادېږي. د استرونو جوړولو یا استریفیکیشن تعامل، عموما ټول تیزابونه که چیرې د الکول سره یو ځای شي دغه جوړي استر جوړي نه، نو موږ ولې ته ویل چې استریفیکیشن یا د استر جوړولو تعامل. دلته هم داسې دی، چون چې دا معادلې موږ تاسې یو وار ویلي چې ځکه زه ډېر ژر ورباندې تېرېږم، نو دا فارمیک اسید سوله که چیرې د میتایل الکول سره یو ځای کړو، څه شي پېښېږي؟ دغه هایدروجن یو ځای کېږي دغه هایدروکسیل ګروپ سره، صحیح ده، نو یو مالیکول اوبه به جوړ شي او دلته به میتایل فارمیټ یو استر لاسته راسي. د فارمیک اسید استحصال څنګه کولی شو چې د میږي تیزاب لاسته راوړو؟ په سنتیتیکه طریقه یا په لابراتوار کې په کیمیاوي طریقه باندې. که چیرې کاربن مونو اکساید د سوډیم هایدروکساید سره یو ځای کړو او شرایط ورته برابر کړو، نو موږ کولی شو چې څوک لاسته راوړو؟ موږ کولی شو چې سوډیم فارمیټ لاسته راوړو په لومړي پړاو کې. اوس ګورئ، دغه یو هایدروجن دلته شته، دا یو هایدروجن، دغه هایدروجن د کاربن سره اړیکه جوړوي. داسې ورته ګورئ، د دې کاربن سره اړیکه جوړه کړه. دا کاربن خو دوې اړیکې د اکسیجن سره لري، اوس د اکسیجن هم اړیکه کمه شوه، دا یوه اړیکه به د دغه اکسیجن هم د کاربن سره جوړه شي او پاته اړیکه د سوډیم سره، سوډیم فارمیټ. اوس که سوډیم فارمیټ موږ راواخلو، دلته COO باید دلته څه مشکل دی نه، HCOONA، دا د سلفوریک اسید سره یو ځای کړو، نو د سلفوریک اسید سره یې سوډیم د یوه هایدروجن په عوض باندې بدلیږي، یعنې یو هایدروجن د سوډیم ځای نیسي، چې د سوډیم ځای ونیوي، خپله فارمیک اسید لاسته راغلی. او دلته یو مالګه لاسته راغله وخت چې H2SO4 اوس NaHSO4 دی، سوډیم بایسلفیټ دا شی لاسته راغلی. خو زموږ د فارمیک اسید سره کار و، دا دوی په سنتیتیکه طریقه مو وکولی سوی په لابراتوار کې د فارمیک اسید لاسته راوړو. دغسې که چیرې موږ تاسې اکزالیک اسید راواخلو، تودوخه ورکړو، نو د دې څخه هم فارمیک اسید لاسته راځي. ډېر اسانه، دغه هایدروجن یې دلته د کاربن دغه سره COO ګروپ سره رابطه جوړوي، یعنې HCOOH لاسته راځي، صحیح ده، او دلته COO پاتې شو، هغه یې د کاربن ډای اکساید به آزاد شو.
دغسې که چیرې موږ تاسې راولاړ سو کلوروفارم راواخو CHCl3 دلته یو کاربن بل ورکړي CHCl3 دې ته موږ کلوروفارم یا ترای کلورومیتان ویل په لومړي فصل کې مو دا ویلي دي که چیرې د پوتاشیم هایدروکساید سره یو ځای سي نو په نتیجه کې دلته H د کاربن سره سته هغه H دغه دی او پسې کاربن دی د کاربن سره اړیکې د کلورین وي د هغه پر ځای اوس دلته دوه دانې اکسیجنونه رابطه ورسره جوړي او دغه پاتې یوه دانه هایدروجن هم دلته ورسره یو ځای کېږي اوس درې مالیکوله پوتاشیم هایدروکساید دی په درو کې به یو هایدروجن دلته یو ځای سو دوه پاتې سوه دوه به د یوه اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه په جوړي کړي اکسیجنونه څو وه درې وه دوه دغه چې یو دا سو دا یې څو دا یې درې پوتاشیم درې دانې پاتې دی او کلورین درې دانې پاتې پوتاشیم کلوراید به درې مالیکول ورڅخه لاسته راسي دغسې راځمه د عضوي تیزابونو د استعمال ځایونه عضوي تیزابونه خو په ډېره کچه باندې په صنعت کې د استعمال ځای لري او استعمالیږي روزمره خو د دې دپاره چې موږ تاسو یو لږ اندازه دیدګاه ولرو یو درې یا څلور مهم نقطو ته ما تاسو ته نظر کړی دی اوس مثلا لومړی فارمیک اسید د الدهایدونو په څېر د عفوني ضد یعنې بدبویي ضد او عفوني ضد د میکروب ضد خواص لري د هغه لږه کچه د دغه عضوي تیزابو لږه کچه چې په شاتو کې شتون لري دا سبب دی چې شات نه ورستېږي یا نه خوسا کېږي شات موږ تاسې ویلي چې شات چې هغه تقریبا کلونه پراته وي ورستېږي نه خوسا کېږي نه سبب دا دی چې په دوی کې عضوي تیزابونه ګډ دي عضوي تیزابونه یو دلیل دی له فارمیک اسید څخه د حیواناتو د جسدونو په ساتلو او د څرمنې په صنعت کې ګټه اخیستل کېږي د میکروب چون چې فارمیک اسید میکروب ضد دی لکه مخکې چې مې ویل ضد عفوني دي نو د حیواناتو د جسدونو د ساتلو لپاره یا د پوستکو یا څرمنې په صنعت کې هم استفاده ورڅخه کېږي همدارنګه د یو شمېر عضوي او غیر عضوي مرکباتو د حل کوونکي او هم مادې په حیث باندې استفاده ورڅخه کېږي یعنې موږ کولی شو ځینې عضوي او غیر عضوي مواد د فارمیک اسید په واسطه په فارمیک اسید کې حل کړو او د یو بل ګډ محیط څخه یې راجلا کړو د کاربن مونوکساید ګاز د استحصال لپاره هم موږ کولی شو چې فارمیک اسید استعمال کړو دغسې په عمومي ډول فارمیک اسید د کیمیاوي سرو او پلاستیک د تولید د لومړنیو موادو په توګه کارول کېږي دغه په صنعت کې چې زیات استعمال لري کیمیاوي سرې یا کوډ په دې کې په زیاته کچه باندې استعمالیږي او همدارنګه د پلاستیک د تولیدي لومړنیو موادو په حیث باندې هم پیژندل کېدلی شي راځم پسې یو بل مشهور مرکب ته اسیتیک اسید چې فورمول یې CH3COOH دی اسیتیک اسید یا د سرکې تیزاب چې دی په صنعت کې په پراخه اندازه باندې هم استفاده ورڅخه کېږي او هم خلک لاسته راوړي موم تقریبا کولډري یا کانټ او بل تیل دا شیان په ډېر اسانۍ په ځان کې حل کولی شي او همدارنګه د دغه اسیتیک اسید مالګې چې دي ډېرې ارزښت لرونکي دي او په ډېرو ځایو کې په صنعت کې په ډېرو برخو کې کار اخیستل کېږي لکه اوس مثلا د بېلګې په توګه میتان له سوډیم اسیتیت څخه او اسیتون له کلسیم څخه لاسته راځي اوس اسیتون په طبابت کې بیخي ډېر موږ تاسې کاروو له کلسیم د کلسیم د اسیتون چې دی د کلسیم د لاسته راوړلو لپاره استفاده ورڅخه کېږي او همدارنګه د میتان د لاسته راوړلو لپاره د سوډیم اسیتیت څخه کار اخیستل کېږي المونیم اسیتیت دا هم د عضوي تیزابونو یو مالګه ده چې تقریبا د رنګونو په برخه کې زیات استفاده کېږي رنګونو ته ځلا ورکوونکي مواد دغسې د کاغذ د ځلا ورکولو لپاره استعمالیږي د ټوکرانو د برش یا ځلا دپاره په درملو کې په زیاته کچه باندې د انتیسپیټیک مادې او یا همدارنګه د اسهال ضد دوا په توګه ورڅخه استفاده کېږي دغسې سلولوز اسیتیت هم د سرکې د تیزابو له مشتقاتو څخه دی چې هغه شی چې نه ماتېږي کلکوالی زیات وي
نو په هغو کې استفاده ورڅخه کېږي. همداسې هغه رنګونه چې موږ تاسې ورته دغه وایو روغني رنګونه یا د غوړ رنګونه وایو صحیح ده، نو په هغه کې استفاده کېږي. د تار په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. په دغسې د ربړ جوړولو لومړني مواد هم المونیم اسیتیت او سلولوز اسیتیت چې تقریبا د 5 څخه تر 8% پورې سرکې تیزاب څخه په خوړو کې هم ګټه اخیستل کېږي. استفادې خو نو اصلا ډېرې زیاتې دي، خو چون چې دلته اوس موږ تاسې سرسرکې یعنې ژور نه ځو، یوازې موږ غواړو چې په دغه اړه باندې موږ یو نظر ولرو او تر نظر مو تېر سي، نو ځکه مې دا لنډ توګه تاسو ته راخیستي دي. خو ستاسو کورنۍ دنده بیا دا ده چې دغه استعمال ځایونه چې دا اوس یې زه درته وایم تاسې کوشش وکړئ په انټرنیټ کې سرچ کړئ د المونیم اسیتیت لپاره، د سلولوز اسیتیت لپاره او همداسې د پارمیک اسید لپاره استعمال ځایونه پیدا کړئ، د هغو سره د دوی تصویرونه راواخلئ. دا به ستاسې کورنۍ کار هم وي او بل به انشاءالله العزیز علمي ذخیره په زیاته سي، معلومات به زیات پکښې کې ولرئ. راځم اوس موږ تاسې د درس دوهمې برخې ته چې استرونه دي. استر ما درته ویله چې دا د عضوي تیزابونو مالګې دي. د عضوي تیزابونو مالګې په دې معنا چې د عضوي تیزاب څخه دی هغه وخت لاسته راځي چې د عضوي تیزابو د یو هایدروجن پر ځای باندې راډیکال عوض سي. تاسې ورته وګورئ RCOOH عضوي تیزاب و RCOOR چې شوله استر شوله. استرونه د کیتونو او د ایتورو په شان باندې پر دوه ډوله دي، یو سیمیټریک بل اسیمیټریک، یو متناظر چې دواړه راډیکالونه یو شان وي، بل غیر متناظر چې دواړه راډیکالونه یو د بل سره چې ولري فرق ولري. صحیح ده. متناظر د ټول مرکبونه دغه چې دي د استرون چې دي دغه عضوي راډیکالونه که چیرې یو شان وه نو دې ته موږ تاسې سیمیټریک یا په اصطلاح متناظر ایترونه وایو. لکه اوس دا دی مثال CH3 یو راډیکال سو، CH3 بل راډیکال سو. صحیح ده. ډای میتایل استر د دې لپاره نوم هم ډای میتایل استر سو په معمولي نومښودنه باندې. او دغسې کله کله بیا راډیکال فرق کوي چې موږ ورته غیر متناظر ویلی سو. غیر متناظر استر دي دا چې ته بیا موږ تاسې هغه خپله قاعده پخوا چې مو ویلې وه، اول کوچنی مواز بیا لوی مواز بیا استر، او یا اول د ABC توري چې هر یو نږدې وي و البابا تورو ته د نامه د سر توري ته ګورو، نو بیا اول د موازاتو نومونه اخلو، په پای کې د استر کلمه ورسره ذکر کوو. یو خو معمولي طریقه ده چې دا مې اوس درته تشریح کړله، او معمولي طریقه تاسو ته مې ځکه داسې چسپه تشریح کړله چې دا موږ تاسې مخکې ویلي دي په کیتونو په ایترونو کې، نو ځکه ډېر وخت ضرورت نشته چې په اور باندې ضایع کړو. راځم عمومي طریقې ته. عمومي یا سیستماتیکه طریقه یا ایوپاک طریقه هم ورته ویلی سي. په هغه کې موږ تاسې داسې کوو، دلته دوه راډیکالونه دي. یو راډیکال چې دی د کاربن سره وصل دی، بل راډیکال د اکسیجن سره وصل دی. دغه راډیکال چې د اکسیجن سره وصل دی د ده نوم لومړی اخلو، او په پای کې چې هر برخه پاته برخه چې پاته سوله دا مثلا دوه کاربنونه لري، ایتانویت. د ایتا خو دوه کاربنو ته وایي، د نویت کلمه ور اضافه کوو. نویت کلمه په دا معنا لیکم بیا نه NOATE. اوس دلته وګورئ دلته څو کاربونه دي؟ 3 کاربونه پاته سول چې دغه راډیکال چې د اکسیجن سره وصل دی د دې نوم واخلو. میتایل دی نه، دا میتایل. اوس نو دلته څو کاربونه دي؟ 3 پروپانویت. دلته چې بیا اسیټیک لیکل شوی دی په دې خاطر چې دا د اسیټیک اسید، تاسو ورته وګورئ دا اسیټیک اسید نه دی که چیرې یو هایدروجن ورسره یوځای سي، نو د اسیټیک اسید چې هایدروجن ایسته سي دا پاتې برخې ته اسیټیت موږ وایو. دا یې مروج نوم دی. که تاسو دې ته ایتانویت وایس، ایتایل ایتانویت، او که ایتایل اسیټیت وایس، هېڅ فرق نه لري. چون چې دا د اسیټیت کلمه ډېره مشهوره ده، نو په دې خاطر د اسیټیت د کلمې څخه موږ تاسې عموما یا ډېر وخت استفاده کوو. معمولي طریقه خو مې درته وویله چې د دواړو راډیکالونو که چیرې راډیکالونه یو شان وه نو د ډای کلمه ذکر کوو، او که چیرې داسې و چې راډیکالونه فرق درلودی، اول کوچنی راډیکال بیا لوی راډیکال، او په پای کې د استر کلمه ورسره ذکر کوو. راځم د استرونو کیمیاوي خواص ته. استر ډېر مشهور مرکبات دي او په ډېرو کیمیاوي تعاملاتو کې او د ډېرو موادو د استحصال لپاره د استرو د تعاملات څخه کار اخیستل کېږي. لومړی هایدرولایسیس. هایدرولایسیس یعنې اوبول، د اوبو تعامل د استرونو سره.
د اوبو تعامل د ایسترونو سره داسې دی چې تیزاب لاسته راکوي خپل مربوطه وګورئ او الکول لاسته راکوي. د ایستریفیکیشن معکوس عملیه ده. RCOOR ایستر سوه که د اوبو سره یو ځای کو دغه هایدروجن د راډیکال ځای نیسي او راډیکال د هایدروجن راډیکال چې د هایدروجن پر ځای راشي د OH سره بې رابطه سي ROH ورسره لاسته راسي. صحیح ده؟ او RCOOH ورسره یو ځای سي RCOOH عضوي تیزاب لاسته راسي. مثال یې دی تاسې وینئ میتایل ایتایل ایستر د اوبو سره یو ځای سوي دي. موږ تاسې د اسیتیک اسید یا د سرکې تیزاب لاسته راکړي دي ځکه چې دغه هایدروجن ورسره یو ځای سوی دي. صحیح ده؟ او هلته ایتایل ګروپ د OH سره یو ځای سوی دي، ایتایل الکول ورڅخه لاسته راغلی دي. دوهم تعامل دی د القلیګانو سره د ایسترونو تعامل. که چیرې د القلیګانو سره یو ځای سي نو بیا عضوي مالګې لاسته راکوي. ایسترونه بیا نورې عضوي مالګې لاسته راکوي. اوس ګوره دغه القلي سره که چیرې یو ځای سي، اوس دلته ما تاسې دلته ورته وګورئ چې دلته باید سوډیم هایدروکساید ولیکو نه، HOH لیکل سوی دي NaOH، نو بیا به دې ته موږ القلي ویلی سو. دغه سوډیم به د راډیکال ځای ونیسي او راډیکال به د سوډیم ځای ونیسي. راډیکال چې د سوډیم پر ځای باندې راسي د OH سره به یو ځای سي ROH الکول به جوړ کړي. او دلته به سوډیم کاربوکسیلیټ و دا ګروپ ته RCOO ګروپ ته کاربوکسیلیټ ګروپ وایي چې عموما مالګو ته کاربوکسیلیټونه هم ویلی سو نه. سوډیم کاربوکسیلیټ به لاسته راسي. اوس که چیرې موږ تاسې یو مثال وایو ډای میتایل ایستر د سوډیم هایدروکساید، دا نو فکر وي هایدروجن نه دی سوډیم دی. د سوډیم هایدروکساید سره چې یو القلي د یو ځای کو نو سوډیم د میتایل ځای نیسي او میتایل د سوډیم ځای نیسي. دغه میتایل ګروپ به د OH سره یو ځای سي، میتایل الکول به لاسته راکړي او سوډیم به بیا د COO ګروپ رابطه ورپوره کړي، سوډیم میتیلیت یا سوډیم اسیتیت ورڅخه لاسته راسي چې دا هم د عضوي مالګې د جملې څخه یو مالګه ده. د ایسترونو ارجاع موږ کولی سو چې ایستر د هایدروجن سره یو ځای کړو، په نتیجه کې موږ ته دوه ډوله الکول مختلف الکول لاسته راځي. ښه ورته متوجه سي. دغه RO تاسې وینئ چې د دې سره به یو هایدروجن یو ځای سي ROH به جوړ کړي، R زبر OH. صحیح ده؟ او دلته چې دی R سته د R کاربن سته، د کاربن سره به دوه هایدروجنه یو ځای سي، CH2 به جوړ سي. وینئ چې یوه دانه اوم پاته ده، د O سره به دا پاته H یو ځای سي. H څلور دانې یو، یوه دانه د RCO سره یو ځای سو، دوه دانې د کاربن سره دا درې، یو به د O سره یو ځای سي OH به جوړ کړي. نو دوه ډوله الکول دا لاسته راغله. او ته ګورئ ډای میتایل ایستر دي د هایدروجن سره یو ځای کړي، چې به لاسته راکړي. ښه ورته ګورئ. دلته بیا ښه متوجه سي دا د میتوکس ګروپ وینئ، د دې سره به یوه دانه هایدروجن یو ځای سي، میتایل الکول به جوړ کړي. او پاته درې هایدروجنه، دوه به د کاربن سره یو ځای سي، یو به د اکسیجن سره یو ځای سي، CH2OH به جوړ کړي. ایتایل الکول او میتایل الکول ورڅخه لاسته راغله. یعنې د ارجاع څخه د ایسترونو موږ ته بېلابېل الکولونه لاسته راځي. همداسې امونیا چې یو حیاتي مهم مرکب دی، د امونیا سره هم ایستر تعامل کوي او امایډونه جوړوي چې ډېر مهم مرکبات چې الکول او امایډونه جوړوي. داسې تاسې ښه ورته متوجه سئ. د دغه الکوکسي ګروپ سره به دا هایدروجن یو ځای سي چې به جوړ کړي الکول. NH2 پاته سو. دلته چې پاته دی RCO یوه رابطه یې کمه ده، هغه یوه رابطه به د NH2 سره یو ځای سي. دغه CONH2 چې د یو راډیکال سره وي هغه ته موږ اماید وایو. نو موږ ته څوک په لاس راغله؟ امایډونه په لاس راغله. دا چې امایډونه کومه سلسله مرکبات چې په راتلونکي درسونو کې د خیر سره موږ تاسې وایو. شاید په راتلونکي هفته کې موږ تاسې امایډونو ته ولاړ یو انشاءالله العزیز. مثال دی راځم ډای میتایل ایستر دي، په دې کې به موږ تاسې دغه هایدروجن چې دی دا به یو ځای سي د الکوکس ګروپ سره میتانول یا میتایل الکول به جوړ کړي. دلته خپله CH3CONH2 NH2 ورسره یو ځای سي، دا د موږ تاسې ته میتایل اماید لاسته راغلی. او پنځم او آخري تعامل د ایسترونو دپاره چې ډېر مشهور تعامل دی، که چیرې موږ هایدروسیانیک اسید راواخلو یو ځای کړو د ایسترونو سره، نو موږ تاسې ته به
الکایل سیاناید او اسید یا تیزاب جوړ کړي را په لاس راکړي. مثلا دغه هایدروجن ډېر اسانه د R پر ځای باندې د COOH رابطه پوره کړي، نو په دې ځای کې تاسو ورته وګورئ RCOOH عضوي تیزاب په لاس ته راځي. او CN سیاناید چې دی هغه به د راډیکال سره یو ځای سي، الکایل سیاناید ورڅخه لاس ته راځي. مثال یې وګورئ، دغه هایدروجن به دلته یو ځای سي، اسیتیک اسید به د سرکې تیزاب به جوړ کړي، صحیح ده. او میتایل ګروپ به د CN سره یو ځای سي، میتایل سیاناید ورڅخه لاس ته راځي. هغه استرونه چې مالیکولي وزن یې کم مالیکولي وزن یې وي په جامد حالت باندې پیدا کیږي. د هغوی کم شمیر په اوبو کې حل کیږي. دا استرونه چې دي لږ شمیر یې په اوبو کې حل کیږي او زیات شمیر یې په اوبو کې نامنحل دي. په ایترو الکول او نورو عضوي لکه کلورفارم نورو عضوي محللونو کې بیا ښه حل کیږي استرونه. استرونه یعنې عموما تاسو چې فکر وکړئ چې استرونه په اوبو کې غیر منحل دي. ټول استرونه په زړه پورې بوی لري، له دې امله په عطرونو جوړونه او د غذایي موادو د ښه بوی ورکولو مسالو کې په دې موخه باندې کارول کیږي چې ښه بوی او ښه خوند ورته ورکوي. ټول استرونه ښه بوی لري، خو نو بیا خو نو کټګورۍ یې فرق کوي. ځینې استرونه د غذا په توګه باندې استعمالولی شو، ځینې استرونه بیا موږ کولی شو چې هغه د دوی بوی د دې تقاضا لري چې باید په عطرونو کې استعمال شي او موږ تاسې استفاده کوو. همدارنګه اکثره میوې چې ښه بوی لري یا ګلان چې ښه بوی لري د دوی په شتون کې یا د دوی په ترکیب کې د استرونو د شتون له امله څخه دوی ښه بوی لري. تقریبا د تیزابو چې شمېر د تیزابو په پرتله باندې د استرونو د جوش انتیک ټیټ دي، په دې خاطر چې دوی هایدروجني اړیکې اوغنده نشي جوړولی لکه څنګه چې عضوي تیزابونه جوړوي. راځم استرونه څنګه موږ ته لاسته راځي، څنګه کولی شو چې استرونه لاسته راوړو. استریفیکیشن تعامل خو موږ تاسې د ډېر وختي څخه ویلی دی. که چیرې الکول او اسید سره یو ځای کړو استر لاسته راځي. دا استریفیکیشن تعامل چې څو وارې مو ویلی دی، نو ځکه زه نور نه تشریح کوم. دا یې معادله ده او دا یې عمومي معادله ده، دا یې مثال دی. بل د عضوي تیزابو او الکایل هالایډونو له تعامل څخه موږ کولی شو چې استرونه لاسته راوړو. دا وینې دا طریقه د څه لپاره نوې ده؟ دا وګوره عضوي مالګه ده یا عضوي تیزاب، فرق نه لري. ښه، که عضوي مالګه وي که عضوي تیزاب وي. که مالګه وي نو موږ ته به دلته غیر عضوي مالګه ځینې لاسته راځي، که تیزاب وي نو دلته به موږ ته غیر عضوي تیزاب لاسته راځي. یعنې ګوره که دا هایدروجن وي دغه هایدروجن به د ایکس سره یو ځای شي، HX به جوړ کړي. اوس چې سوډیم دی سوډیم ایکس به جوړ کړي، سوډیم هالایډ. راډیکال به د دې پر ځای باندې ځای ونیسي، RCOOR ورسره جوړ شي. مثال ته ګورئ، سوډیم اسیتیت دی، دغه هایدروجن به سوډیم به د کلورین سره یو ځای شي، سوډیم کلوراید د خوړو مالګه به جوړې کړي. که دا هایدروجن وای د کلورین سره یو ځای وای د مالګې تیزاب یې جوړ کړی وای HCl، صحیح ده. اوس چې څوم سوډیم دی نو سوډیم کلوراید یې جوړ. دا میتایل ګروپ د دې سره راشي، ډای میتایل استر څخه لاسته راشي. بل مشهور تعامل دی د الدیهاید یا کیتون سره. که چیرې موږ تاسې د زنک فلز د کتلیس په توګه ورسره یو ځای کړو نو په دې صورت کې هایدروکسي استرونه ورڅخه لاسته راځي، صحیح ده. موږ کولی شو هایدروکسي استرونه بیا یوازې په استرو واړو، خو چون چې دا هم استر دي نو په دې اساس باندې موږ وایو چې دغه چې دی دا هم د استرونو د استحصال یو طریقه ده. تقریبا د سرجي نیکولاویچ ریپارمسکي په نامه سره دغه یو عالم دی، د ده له خوا څخه دا تعامل د لومړي ځل لپاره پېژندل شوی دی. نو د ده په نامه سره هم یاد شوی دی، د ریپارمسکي په نامه سره دا تعامل ډېر مشهور دی. که چیرې یو څوک وایي چې د ریپارمسکي تعامل چې شته وایي، تاسو پوهیږئ چې دا د استرونو د استحصال یو طریقه ده چې موږ کولی شو چې هغه د کیتون او الدیهاید څخه لاسته راوړو، او یا په اصطلاح د عضوي تیزابو د مشتقاتو څخه هم کولی شو چې لاسته راوړو. مثلا دلته موږ دا د کیتون لرو، RCOR دی. دا که چیرې یو ځای موږ د برومو د میتایل
بوریټ د مرکب سره میتایل یا د الکایل بوریټ د مرکب سره موږ تاسو یو ځای کو د زنک په شتون کې. نو په دې ځای کې دغه دوه ار چې د اکسیجن د کاربن سره رابطه لري او د کاربن سره بیا دوه اړیکې د اکسیجن لري. یو اړیکه به وش کیږي، یو اړیکه به د کاربن آزاد پاتې شي او یو اړیکه به د چا آزاد پاتې شي؟ د اکسیجن. د کاربن دغه آزاد اړیکه چې ده دا به د دغه برومین پر ځای باندې د دې کاربن سره جوړ شي. دلته هم موږ تاسو لرو کاربن لرو، دا دی لکه دلته دا د منځ کاربن شو چې یوه اړیکه د اکسیجن سره شوه، یوه دلته د برومین پر ځای د دا کاربن سره شوله. صحیح ده؟ او برومین چې دی برومین به د زنک سره یوه اړیکه جوړ کړي او زنک پاتې اړیکه به د دغه اکسیجن د اړیکه سره شي. دا دی وګورئ زنک بي آر به د اکسیجن اړیکه ورپوره کړي. او کله که چیرې اوس مثلا موږ تاسې بیا د دوی سره یو مالیکول اوبه یو ځای کو، نو په نتیجه کې به د اوبو یوه دانه هایدروجن د دغه او سره یو ځای سي او ایچ به جوړ کړي. هغه او ایچ چې پاته دی هغه به د زنک هایدروکسي بروماید لاسته راکړي چې دلته لیکل سوی نه دی. زه به ولیکمه ZnOH Br زنک هایدروکسي بروماید چې دا هم یو غیر عضوي مرکب دی، دا به ورڅخه لاسته راځي. زموږ کار د دا مرکب سره دی. تاسې وګورئ په دې کې استري ګروپ څه شی وجود لري، په دې کې څه شی ګروپ وجود لري؟ استري آر ډبل او او دغه ټوله بیا څه شو؟ آر شو یا راډیکال شو. دا یو عضوي راډیکال شو، دا بل عضوي راډیکال شو او هغه سی ډبل او ګروپ شو. صحیح ده؟ دا هم استر شوله چې د ریپارمیتسکي په نامه سره دا تعامل ډېر مشهوره دی. راځم چې زموږ تاسې د نن ورځې اخري موضوع ده لیپیډونه یا شحم. چون چې شحم هم تقریبا د استرو د نوعي څخه دي، مګر دلته تیزابي ګروپونه د عضوي د شحمي تیزابو 3 ګروپونه د یو ګلیسرول سره یو ځای سوي دي. نو ځکه ودې ته موږ تاسې د عضوي تیزابو ګلیسرایدونه هم وایو. شحم یا غوړي چې دي د دوی دپاره عمومي فورمول همدا دی. تاسې وګورئ CH2CH2 یعنی دا یو پروپان دی، د هغه سره RCOO څو دانې ګروپونه یو ځای سوي دي؟ 3 دانې. دې ته موږ دغه ګروپ ته موږ ګلیسرایل، چون چې اکسیجن ورسره شته، اکسیجن رابطه ورسره لري او یا دا د ګلیسرین د OH پر ځای باندې دغه ګروپونه راغلي دي. اوس که چیرې دغه ګروپونه OH وای ګلیسرین به وای نه، مګر اوس چې د OH پر ځای باندې دلته موږ تاسو ته کاربوکسیلیټ ګروپونه راغلي دي 3 دانې. نو موږ وایو د دغه پر نامه د دې پر ځای باندې وایو ګلیسرایل ترای کاربوکسیلیټ. ترای معنا 3 دانې، 3 دانې کاربوکسیلیټ ګروپونه لرو، نو ترای کاربوکسیلیټ. د شحمو یوه نوعه دغه ده چې ګلیسرایل ترای کاربوکسیلیټ په شکل باندې وجود لري. کېدای شي ډای کاربوکسیلیټ شي، کېدای شي مونو کاربوکسیلیټ شي، یعنې دا نور ګروپونه به خپل OH پاته وي، مشکل نشته. خو دوی په عموم دغه 3 د کاربوکسیل ګروپونه پکښې کې راتللی شي. که چیرې یو وي مونو کاربوکسیلیټ شو، که چیرې 2 دانې وه ډای کاربوکسیلیټ او که چیرې 3 وه لکه دغه ترای کاربوکسیلیټ ته ویلی شو. ځینې لیپیډونه په جامد حالت باندې وي، خو ځینې بیا لکه زیتون او د پنبې غوړي یا د نباتاتو کم شحم چې دی هغه په مایع حالت باندې وي. هغه په دې خاطر چې د کاربوکسیلیټ ګروپ راډیکال که چیرې غیر مشبوع وي، دوه ګونې اړیکې په خپل ترکیب کې ولري، نو هغه په مایع حالت پیدا کېږي. او که چیرې دغه وي مشبوع وي هغه راډیکال نو بیا په جامد حالت باندې پیدا کېږي. همداسې لیپیډونه په اوبو کې غیر منحل دي. لیپیډونه یا شحم په اوبو کې غیر منحل دي، په عضوي محلولو لکه ایتر، کلوروفارم، بنزین په دې ټولو کې حل کېږي. لیپیډ د اوبو څخه سپک دي، نو ځکه لیپیډ یا شحم د اوبو په سر باندې راځي. د ایشېدو او ویل کېدو ټکي د هغوی د مالیکولي وزن په زیاتوالي سره لوړېږي. دا عموما په ټوله کورنیو کې داسې دی. د جامدو لیپیډونو په ترکیب کې هغه اسیډونه چې د هغوی د کاربن تعداد جبت وي، یعنې 12 څخه تر 20 پورې شتون ولري. نو دغه چې دی څه نومېږي جامد لیپیډونه اکثره هغه لیپیډونه وي چې په جامد حالت کې هغه لیپیډونه وي اکثره چې کتل سوي دي د 12 تر 20 پورې چې د کاربن اتومونه اکثره جبت وي.
د مایع لیپیډونه او په مایع لیپیډونو کې بیا چې غیر مشبوع اسیډونه پکې کېږي نو د هغوی راډیکلونه د 16 تر 26 پورې دغه کاربن اتومونه دوی درلودلی شي چې مشهوره پېژندل سوي دي په شحمویه غوړو کې. مایع غوړي په هوا کې په تدریج اوس ګورئ په کورونو کې به اکثره وخت تاسې شاید دغه کړي وي معلومات کړي وي وایي دا دغه غوړي چې دي د لښکرګاه غوړي چې دي یا هغه غوړي چې مایع دي وایي هغه بد بوی کوي. دا بد بوی په دې دی چې د هوا د اکسیجن سره دوی رابطې جوړوي خوسا کېږي ورستېږي. دا بد بوی په دې خاطر دی نو دې دپاره چې دغه غوړي ژر خراب نه شي نو په دې اساس باندې هایدروجنیشن کېږي او په جامدو غوړو باندې بدلېږي هایدروجن ورسره یوځای کوي د دې دپاره چې د فاسد کېدو مخنیوی دغسې ونیول شي. صحیح ده. بلکې داسې د دې سبب هم مې په دغه کې دغه ما چې د خپلو مشرانو څخه اورېدلي دي یا تاسو که چېرې د خپلو مشرانو څخه پوښتنه وکړئ پخوا اکثره د لښکرګاه غوړي په بیلرانو کې راتلله نو یو اقتصادي تاوان یې دا هم درلودی چې 1 کیلو تقریبا یا نیم کیلو په اندازه په هر بیلر کې ضایع کېدله چون چې دوی مایع و سر به د بیلر پسې تړلی و چې هر څه یې سر تړلی بیا به هم هلته غوړ رایستله او په دې کې به غوړي څه کېدله ضایع کېدله غوړي به تویېدله نو په دې اساس باندې اوس چې هایدروجنیشن یې کې جامد سي جامد په خپلو ډبو کې هغه پر هر ځای پورې په اسانه رسول کېدلی شي. د لیپیډونو کیمیاوي خواص ایستلو ته ډېر ورته دي چې مهم به یو څو دانې اول هایدرولیز ته راځمه د اوبو سره د دوی تعامل زه به د اوبو 3 مالیکوله دلته درته ولیکمه چون چې دا تعامل ډېر مهم دی د ګلیسرین د استحصال لپاره هم موږ دا تعامل استعمالولی سو دا یو مالیکول سو یو به همدا فرض کړو یو 3 مالیکول به یې دلته ورته ولیکو هلته خو موږ 3 ورته لیکلي دي خو بیا هم چې تاسو دپاره اساني شي ښه ډېر اسانه تاسې ورته وګورئ. اوس په دې ځای کې دغه ګروپ چې تاسې وینئ د کاربوکسیلیټ ګروپ چې تاسې وینئ دا به د هایدروجن سره اړیکه جوړه کړي او عضوي تیزاب به لاسته راکړي اسید به لاسته راکړي RCOOH ورسره یوځای شي RCOOH شحمي تیزاب به لاسته راسي. په شحمو کې چې کوم تیزاب وجود لري هغو ته شحمي تیزاب وایي. دلته به هم یوه دانه هایدروجن د دا ګروپ سره یوځای شي OH به پاتې شي دغه OH پاتې شو دلته یوځای کېږي CH2OH جوړ شو وینئ په دا بل کې هم CH و د عضوي تیزاب پر ځای هایدروجن ورسره یوځای شو عضوي تیزاب یې جوړ کړه او یو OH پاتې دی هغه به د دې رابطه ورسره جوړ کړي. دلته به هم هایدروجن چې دی دا به یوځای شي د کاربوکسیلیټ ګروپ سره او عضوي تیزاب به جوړ کړي او دا د OH ګروپ چې دی هغه به دلته ورسره یوځای شي. ادي ګوره تاسې دلته ورته وګورئ یو 3 قیمته الکول موږ ته لاسته راغله دا موږ پېژنو ګلیسرین دی ګلیسرین ورسره استحصال شو. صحیح ده. د دې دپاره اوس نو دا خو عمومي شکل دی. اوس نو که چیرې ګلیسرایل ترایسټریټ یا د سټارین شحم چې دی دا موږ راواخلو یوځای کړو اوبو سره نو موږ ته به سټاریک اسید لاسته راسي 3 مالیکوله او ګلیسرین به لاسته راسي. د دې میکانیزم بیا تاسو په کتابچه کې تشریح کړئ. پسې راځمه هایدروجنیشن دی. هایدروجن چې ما درته ویلې چې د غیر مشبوع سره موږ هایدروجن یوځای کوو. اوس د اولین شحم دی اولین اسید چې نباتي غوړي دي ګلیسرایل ترای اولیټ د دې سره که چیرې هایدروجن یوځای شي دغه C12H دروجیش دي 2 هایدروجن دلته یوځای کېږي C12H 5 جیش بسي 2 دلته C12H 5 جیش بسي 2 دلته C12H 5 جیش بسي نو د اولین شحم څخه سټارین موږ ته لاسته راغلی. صحیح شو. د صابون جوړولو عملیه یا سپونیفیکیشن یا د صابون جوړولو عملیه چې د ډېر اسانه موږ تاسې به دغه یو القلي راواخلو د غوړو سره به تودوخه ورکړو تدریجي تودوخه او د تودوخې سره سره به یې څه کوو لړو نو په دې صورت کې به موږ تاسې ته چې لاسته راسي صابون لاسته راسي. پخوا خلکو چیش کول تاسو خبر یاست د دې په ارغنداو کې په کندهار ښار کې چون چې دا صابونو دا شان چې وه دا یو وخت بیخي ونه لري خلکو د ترخو د دې شان څخه کار اخیستی کالي او شانې په پرېولله چې په دا ځینې نباتاتو بوټي کې دا رقم و چې ډېر ترخه بوټي وه هغه به د حل کېدو قابلیت یې زیات و داسې مرکبات پکښې کې وه چې د حل کېدو خاصیت یې زیات و نو به د رود پر غاړه دا ښځې کښېنستلې یا به د ولې پر غاړه کښېنستلې اوله به یې دغه ترخه پسې پوژل په هغه ټبله یا هغه ځای پسې بیا به یې په اوبو کې اوښه کول. خو هغه پخوا وخت چې بیا کله چې صابون وپېژندل سو بیا به خلکو وازده
وازګې په خپل ټول شحم دي نه ټول لیپیډونه دي نو دا به یې راواخیسته په یو دیګ کې به یې ویلې کړه تودوخه به یې ورکړه ویلې به یې کړه چې ویلې به یې کړه دې ته به بیا د هغه احاق تاسې پېژنئ کلسیم اکساید ژوندي احاق په اوبو ته ور واچوئ دا په کلسیم هایدروکساید بدلېږي جوشیږي د اوبو سره تاسو لیدلي ګرمېږي ډېر نه وروسته چې کله ساړه شوله دغه به بیا صاف کړله د یو ټوکر څخه به یې صاف کړه هغه اوبه به یې راواخیستې دا اوبه چې دي دا په زیات کچه باندې قوي القلي ده نو قوي القلي چې شته کلسیم هایدروکساید دی چې شي دی کلسیم هایدروکساید نو دا کلسیم هایدروکساید به دا شحم سره ګډ کړي بیا به یې لړله کومه مایع چې به لاسته راتلله هغه به نو بیا چې شوه هغه به نو لکه اوس دا ګوره سودیم کاربوکسیلیټ دا کومه مالګه چې لاسته راغلې ده دا اصلا دغه دې صابون دی چې موږ تاسو ورته صابون وایو اوس دغه اصطلاح چې ده د هغه ځینې کسان وایي صابون القلي دی نو هغه تاسې مور سره منئ صابون په خپله یو عضوي مالګه ده ښه صابون په خپله یو عضوي مالګه ده چون چې دی د القلي سره لاسته راځي نو ځکه شاید ځینې القلي دغه پکښې کې برخې ځینې القلي مواد پکښې کې پاتې سوي القلي خواص ولري مګر پاتې صابون چې دی اصلا صابون مالګه ده یو عضوي مالګه ده نو دلته تعامل ډېر اسانه ډېر ښایسته ډېر په واضح ډول باندې دغه تعامل سره ته رسېږي که دا کلسیم تعامل سره وکړي خو کلسیم دلته دغه رابطه جوړوي د C12H5COO سره او که سوډیم وي نو سوډیم دا رابطه جوړوي اوس دلته موږ سوډیم یو ځای کړی دی نو دلته سوډیم د دې نوم څه شي د دې نوم سټارین شحم نو او دا سټاریټ دی سوډیم سټاریټ ورڅخه لاسته راځي چون چې دلته آر دی دغه آر پر ځای باید ما C12H5 لیکلی وای د آر پر ځای تاسې فرض کړئ C12H5 لیکل شوی دی نو سوډیم سټاریټ دا صابون سو دا لاسته راځي څنګه سوډیم سټاریټ څنګه لاسته راځي دلته دغه هایدروکسیل ګروپ پاتې دی که نه دی دا به د دې CH2 سره یو ځای شي دا هایدروکسیل ګروپ پاتې دی د دا CH سره به یو ځای شي دا هایدروکسیل ګروپ پاتې دی د دا CH2 سره به یو ځای شي یعنې موږ ته به چې لاسته راسي ګلیسرین او سوډیم کاربوکسیلیټ اوس نو که دا راډیکل هر شی و هغه به د آر پر ځای موږ تاسې راوړو چون چې اوس دلته دا دغه دی دا راډیکل C12H5 دی او که C ګروپ پر سره یو ځای سټاریټ ورته وایو نو موږ دې ته سوډیم سټاریټ وایو که چیرې C12H5 دلته راسي سوډیم سټاریټ دا د صابون جوړولو عملیه ده عموما موږ داسې کوو په یو لوښي کې شحم یا غوړي ویلې کوو چې ویلې مو کړه تر 50 درجې سانتیګراد حرارت نه لوړوو او بیا القلي ورچوو او لړو یې د یو څه وخت لپاره کرار دا ګاټه کېږي کله چې ښه ګاټه سي داسې لکه حلوا غوندې بیا په یو غالب کې اچوو چې سوړ سي څومره چې بیا پر صابون باندې ډېر وخت تېرېږي په هماغه اندازه دا ګلیسرین په ټولو برخو کې مساوي اندازه ویشل کېږي او وچ حالت ځان ته غوره کوي اوبه بیا ښه ځګ کوي صحیح ده دغه و د سپونیفیکیشن یا د صابون جوړولو عملیه راځم څنګه کولی شو چې لیپیډ لاسته راوړو لکه څنګه چې په هر تعامل کې دا اوس موږ تاسې ویله چې دغه چې دی ګلیسرین لاسته راتلله موږ کولی شو ګلیسرین راواخلو د یو عضوي تیزاب شحمي تیزاب سره یو ځای کړو نو د هغه څخه اوبه او ګلیسرایل ترایسټریټ یا په اصطلاح یو شحم لاسته راسي سټاریک اسید مو 3 مالیکول راواخیستي ډېر اسانه د سټاریک اسید دغه د یو مالیکول یو هایدروجن به د دغه هایدروکسیل سره یو ځای شي اوبه به جوړې کړي او دلته چې اړیکه کمه ده هغه به د دا CH2 سره جوړ شي دلته هم داسې او په نتیجه کې به ګلیسرایل ترایسټریټ یا ګلیسرایل ترای کاربوکسیلیټ دلته سټریټ دی که هر راډیکال وي د هغه نوم موږ تاسې دلته ځای پر ځای کولی شو د نن ورځ دپاره مو درس همدومره و کوشش وکړئ چې د لیپیډونو په اړه باندې په انټرنیټ کې اضافه معلومات پیدا کړئ هڅه وکړئ چې لیپیډونه څه ډول مرکبات چې د لیپیډونو انواع د لیپیډونو سرچینې دا تاسې پیدا کړئ او همداسې هغه د استعمال ځایونه چې درته وویل مخکې دا ستاسې د نن ورځ دپاره کورنی کار دی او دغه کیمیاوي څونه خاصیتونه چې مو ویل د دغه ټولو دپاره به یوه معادله تاسې د ځانه جوړ کړئ پریکټس ورباندې وکړئ نور نو پر لوی رب عز وجل باندې سپارم ښه وخت ولرئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته